حسنه بکتر شریف پام دی لږ زره خفه غوندې دی. ودرې ترې پوښتنه وکړم چې ولې خفه دی. ته ترې پوښتنه وکړې چې څه خبره ده. بکتر جانه یو رقم خفه غوندې ووایه چې موږ هم پوه شو ولې خفه یې. هیڅ که څه میاشتې مخکې مې په یاد وي چې ویلي مې وو پلار مې غواړي په کلي کې زموږ ځمکه خرڅه کړي. هماغه خبره ده. هو بیا تا ورته مشوره ورکړې وه چې خرڅ یې کړي، خو خور مې مخالفت وکړه او ویل چې باید خرڅ نه شي. لږ پاتې و ستا او د خور جنجال د پاسېږي او پلار دې ستا د خور په خبرې وکړه. اوس په خبر شم چې د سیمې بازار هماغه زموږ ځمکو ته لېږدول شوی، نو ځکه زموږ د ځمکو قیمت څو چنده شوی دی. دا خو ډېره ښه خبره ده، نو باید خوشحاله اوسئ. ستا خبره خو سمه ده، خو زه دې ته خفه یم چې پلار مې مخکې ویل چې نور د بکتاش خبره نه منم او د لور نه مې مشوره اخلم. یعنې اوس نو زه هېڅ ما ته ځکه ننګ راځي چې د نجونې د نرانو په کار کې څه. ګوره لومړی خو د پلار خبره سمه تحلیل کا او بیا په غوسه شه. او دویمه خبره ده پلار دې ویلي دی چې وروسته له دې د خپل لور څخه مشوره اخلي. دا خو په دې معنا نه ده چې تا ته هېڅ پام نه ده. او دا چا ویلي چې نجونې د مشورې او نظر حق نه لري؟ بکتش جانه نو ته ولې خفه یې؟ نجونې هم حق لري چې د کور په مسایلو کې ورسره مشوره او سلا وشي. نو ته ولې غوسه یې چې د خور خبرې سمه او ګټوره وختله؟ ته خو باید خوشحاله اوسئ چې نن د هغې له امله تاسو ګټه وکړه. ګورې تاسو خو ښه پوهېږئ چې زما پلار د دین عالم دی او کله ناکله هغه مې د مور او د خور څخه ښه مشوره اخلي او هغوی هم ډېره ښه مشوره ورکوي. اصلي خبره دا ده چې موږ او تاسې د دین نه ناخبر یو، نو ځکه په ټولنیز ژوند کې د داسې کړاوونو سره مخ کیږو. که چیرې دین سم مطالعه کړو نو د دغسې ستونزو سره نه مخ کیږو. ستاسو خبره سمه ده، خو سهار چې پلار مې دا خبره وکړه خراب باندې ونه لګېده، خو مننه چې پوه مو کړم. هو بکتر جانه ښه ده چې ذهن دې ارامه شو، که نه لوست به درته په زړه پورې نه و. هو والا هله نو تر څو چې ستاسو راځي د نن ورځ درس لږ سره ولولو. سلام ګرانو زده کوونکو، ستړي مه شئ. علیکم سلام معلم صاحب. مننه زلمی جانه، په خیر اوسئ. قدرمن لیدونکو تاسو ته هم سلامونه او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. هیله لرم چې د نن ورځې د درس تر پایه زموږ سره ملتیا وکړئ. لومړی به لاړ شو د نن ورځې د درس عنوان به وګورو. د درس عنوان د کاربن دوران. او اوس هم د زده کړې موخې ګورو. د زده کړې موخې: زده کوونکي به د دې درس تر پایه وکولی شي چې د کاربن دوران توضېح کړي، چاپېریال ته د کاربن د اتومونو د بېرته ستنېدو په هکله مالومات ترلاسه کړي. ګرانو زده کوونکو، خوراکي زنځیر او خوراکي شبکه مو په تېر لوست کې ولوستله او په دې هم پوه شو چې په خوراکي زنځیر کې تر ټولو لویه سرچینه د لمر وړانګې دي. هو معلم صاحب، د لمر وړانګې نه ختمېدونکې انرژي ده. اوس څوک راته ویلی شي چې آیا د ځمکې پر مخ شته عنصرونه د ژوندي پاتې کېدو لپاره نامحدوده او نه تمامېدونکي دي؟ زما پان هو نامحدوده دي. خو زما پان محدود دی، ځکه تل یې یوه ټاکلې اندازه یادېږي. نو که چیرې یې مقدار مشخص وي نو دا په دې معنا چې یو ورځ له منځه ځي. هو بکتاش جان همداسې ده. د بکتاش جان د خبرو په تایید سره باید ووایم چې د ژوندیو موجوداتو لپاره د شته عنصرونو زیرمې محدود دي او باید د بېلابېلو دورانونو له لارې بیا ځلې تولید شي. له هغې ډلې څخه په چاپېریال کې یو مهم عنصر کاربن دی چې لولو یې تاسو پام وکړئ. هغه پروسه چې په ترڅ کې یې د کاربن اتومونه په عنصري او ترکیبي ډول د ځمکې په بېلابېلو برخو کې په دوران کې دي د کاربن دوران نومیږي. او د ویلو وړ ده چې په ځمکه کې د کاربن کچه د بدلون وړ نه ده. ولې معلم صاحب؟ ځکه ځمکه یو تړلی چاپېریال دی، نو ځکه په چاپېریال کې د کاربن کچه ثابته پاتې کېږي. معلم صاحب، په تخمیني ډول په ځمکه کې څومره کاربن شتون لري؟ د ځمکې په بېلابېلو برخو کې د کاربن کچه توپیر کوي. د بېلګې په توګه په ډبرو او رسوباتو کې 26 میلیونه ګیګا ټونه کاربن شتون لري. په همدې ډول په سمندرونو، د ځمکې په فضا، خاوره او نورو حیواناتو او نباتاتو او انسانانو کې هم په بېلابېلو کچو شتون لري. خو د یادولو وړ ده چې دغه ډول مقدار کاربن د ځمکې په چاپېریال کې دننه شتون لري او دوران کوي. معلم صاحب زه سم پوه نه شوم، یعنې کاربن هم په ژوندیو او هم په غیر ژوندي جسمونو کې شتون لري؟ هو، تاسو دغه انځوریزه کڅوړه وګورئ.
کاربن د ایکوسیستم د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو په اجزاو کې دوران کوي. نباتات، الجی او بکتریا په هوا او اوبو کې له شته کاربن ډای اکساید څخه د فوتوسنتیز عملیې په ترڅ کې د عضوي مالیکولونو د جوړولو په موخه کار اخلي. معلم صاحب کېدای شي په دې هکله لږ نور توضیحات هم راکړئ چې دغه د کاربن د دوران پروسه څرنګه ترسره کیږي؟ هو ډاکټر جانا بیا هم پام وکړئ. په اتموسفیر کې شته کاربن د نباتاتو په مرسته د فوتوسنتیز عملیې لپاره جذبیږي. کله چې دغه نباتات د حیواناتو په مرسته مصرف شي، کاربن د حیواناتو بدن ته لیږدول کیږي او کله چې حیوانات او نباتات له منځه لاړ شي تجزیه کیږي او د هغوی په بدن کې شته کاربن د ځمکې اتموسفیر ته بیرته ورګرځي. معلم صاحب کاربن څرنګه د تجزیې له امله بیرته اتموسفیر ته راګرځي؟ د کاربن اتومونه په دریو تګلارو هوا او اوبو ته ورګرځي. تنفس یا ریسپایریشن، احتراق یا کمبشن، خرابیدل یا فرسایش یا ایروشن. دغه تګلارې به په جلا جلا توګه له دمې څخه وروسته ولولو، خو له هغې مخکې غواړم د کاربن په هکله یو څو په زړه پورې معلومات تاسو ته درکړم. آیا پوهیږئ چې زغال د کاربن ساده او عادي نمونه ده؟ هو معلم صاحب. خو آیا تر اوسه مو فکر ته راغلی دی چې الماس هم له کاربن څخه جوړ شوی دی؟ نه معلم صاحب. الماس چې د 5 قیمتي مادو له ډلې څخه یو دی، له کاربن څخه جوړ شوی دی. یعنې سکاره او الماس دواړه له کاربن څخه جوړ شوي دي؟ هو، خو تاسو وګورئ توپیر یې له فرشه تر عرشه رسي، چې دغه توپیر د کاربن په نوعیت او د رامنځته کېدو په څرنګوالي پورې اړوند دی، چې یو جلا بحث دی. قدرمنو لیدونکو اوس هم یوه لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته بیرته راګرځو، له موږ سره پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو د خپرونې دوام ته ښه راغلاست. په دې برخه کې په دې بحث وکړو چې اوبو او هوا ته کاربن دوباره څنګه ستنېږي. لومړی به په دې بحث وکړو چې ریسپایریشن یا د تنفس په ذریعه کاربن هوا ته څنګه ستنېدلی شي. ټول ژوندي موجودات د نباتاتو په شمول حجروي تنفس لري. د حجروي تنفس په بهیر کې اکسیجن د ګلوکوز په شان د عضوي مالیکولونو د اکسیدي کېدو لامل کیږي، چې له امله یې انرژي ازادیږي او کاربن ډای اکساید تولیدیږي. نو هغه هوا چې د تنفس او فاجعې ویستلو پر وخت بهر کیږي کاربن ډای اکساید دی؟ هو، د ساه اخیستلو په وخت کې اکسیجن سږو ته ننوځي او د ساه ایستلو په وخت کې کاربن ډای اکساید بهر کیږي. دغه دویمه تګلاره څه ډول ده؟ یعنې کاربن څرنګه د احتراق د عملیې له امله ازادیږي؟ سکرین ته وګورئ، درته تشریح کیږي. کاربن د احتراق یا سوځېدو د عملیې له امله د کاربن ډای اکساید په بڼه بیرته اتموسفیر ته ورګرځي. په لرګیو کې شته کاربن کیدای شي د ډیرو کلونو لپاره د هغوی په جوړښت کې پاتې شي او یوازینۍ لاره چې کیدای شي د کاربن بیرته چاپېریال ته ور وګرځي د لرګیو سوځېدل دي. معلم صاحب دغه د احتراق له امله د کاربن ازادېدنه څرنګه ده؟ کېدای شي لږ ډېر توضیح کړئ. ولې نه حسن جانه، دلته تاسو ورته وګورئ، درته تشریح کیږي. کاربن کیدای شي د میلیونونو کلونو لپاره تر ځمکې لاندې پاتې شي. د ژوندی موجوداتو هغه پاتې شونې چې د ځمکې لاندې دفن شوي دي د لوړ فشار او تودوخې له امله پر نفتي موادو، د ډبرو سکارو او طبیعي ګازونو بدلون مومي. وروسته په دغه موادو کې شته کاربن د احتراق عملیې له امله بیرته اتموسفیر ته ازادیږي. یعنې د احتراق له عملیې څخه موخه په بخاریو کې د سکرو سوځېدل دي؟ هو حسن جانه. معلم صاحب څه وخت مخکې مې په یوه ورځپاڼې کې لوستي وو چې په 2040 کال کې د نړۍ د سکرو مصرف څه ناڅه 8.7 میلیارډ ټنه وکړ، چې تقریبا 21 میلیارډ ټنه کاربن ډای اکساید ورڅخه تولید شوي دي. معلم صاحب څرنګه له 8.7 میلیارډ ټنه زغال څخه 21 میلیارډ ټنه کاربن ډای اکساید تولیدیږي؟
ښه پوښتنه حسن جانه، دغه ټول 21 میلیارده ټنه خالص کاربن نه دی، بلکې د سوځېدو پر مهال ورسره اکسیجن هم یوځای کیږي چې په پایله کې 21 میلیارده ټنه کاربن ډای اکساید تولیدوي، مګر د خالص کاربن اندازه تقریبا 15.7 میلیارده ټنه ده. له بده مرغه دغه د کاربن ډای اکساید ګاز د هوا د ککړتیا او د نورو صحي ستونزو لامل کیږي. ښه نو اوس ځو او د کاربن د ازادېدو درېیمه تګلاره چې خرابېدل یا فرسایش دی په ګډه سره یې ګورو. ځینې سمندري موجودات په اوبو کې منحل کاربن ډای اکساید د خپلو صدفونو د جوړولو لپاره چې له کلسیم کاربونیت څخه جوړ شوی دی کاروي. میلیونونه کلونه وخت نیسي ترڅو د سمندري موجوداتو صدفونه خراب شي او کاربن یې بیرته آزاد شي. د خراب شویو صدفونو کاربن چې آزاد شي څه پرې کیږي؟ له صدف څخه آزاد شوی کاربن له ازادېدو څخه وروسته نور موجودات کاروي. معلم صاحب کېدای شي ووایه چې دغه کاربن او دوران یې څه ګټه لري؟ یعنې د کاربن دوران څه ارزښت لري؟ حتما بکتاش جانه تاسو وګورئ. په چاپېریال کې د کاربن دوران ځانګړی ارزښت لري. د بیلګې په توګه د ځمکې په اتموسفیر کې د کاربن ډای اکساید شتون د لمر وړانګو د جذب لامل کیږي او د ځمکې د تودوخې د ساتنې لامل کیږي. یو ډېر مهم بحث دی چې ډېری وخت کاربن په ترکیبي ډول د کاربن ډای اکساید او کاربن مونوکساید په بڼه تولیدېږي. معلم صاحب اورېدلی مو چې کاربن ډای اکساید د ګلخونو لپاره هم اړین دی، کېدای شي لږ توضیح کړئ؟ د ګلخونو په هکله مدثر جان یو په زړه پورې ریپورټ چمتو کړی دی، راځئ چې په ګډه یې وګورو. د لسم صنف د بیولوژي ښوونیزې خپرونې خوږو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې چې همداوس د تلویزیون له پردو څخه زموږ لیدونکي یاست. نن زه یوې ګلخونې ته له نږدې راغلی یم او له ځان سره د دغې برخې یو څانګپوه هم لرم ترڅو د ګلخانو په هکله خبرې وکړو. سلام، وخت مو په خیر. علیکم سلام، ستاسې او ستاسې د لیدونکو وخت هم په خیر وي. زه سید علي اکبر شاه یم او نن ستاسې په چوپړ کې یم. مننه څانګپوه صاحب. خپلې خبرې به له دې پوښتنې پیل کړو چې ګلخونه څه شی دی او د کومې موخې لپاره جوړیږي. لکه څرنګه چې تاسې وینئ، ګلخونه داسې یو ځای دی چې په کنټرول شویو شرایطو کې د نباتاتو د روزنې لپاره جوړیږي، لکه بېلابېل ګلان، سبزیجات او داسې نور. موخه هم د نباتاتو د ښې ودې لپاره د مناسبې تودوخې، مناسب نور او مناسب رطوبت رامنځته کول دي، په ځانګړې توګه په یخو او نامساعدو سیمو کې. ډېر ښه. دغه ګلخونه څرنګه جوړیږي؟ ګلخونه معمولا له ښیښې یا پلاستیک څخه جوړیږي، په داسې ډول چې 4 لورې تړلې وي او د اړتیا پر وخت یې د دروازې برخه او یا یوه خوا پرانیستل کیږي. ډېر ښه. نباتات او هغه ګلان چې د ګلخونې په منځ کې ساتل کیږي په ژمي کې هم شنه او تازه وي؟ په ژمي کې هم نه اوسېږي. لامل همدا دی چې ګلخونه د یوه تړلي چاپېریال په درلودلو سره ګرم او متعادل چاپېریال رامنځته کوي. دغه چاپېریال د نباتاتو د ودې لپاره مناسب شرایط رامنځته کوي او موږ کولی شو د کال په بهیر کې تازه میوې او سبزۍ ولرو. ډېر ښه. کله نور هم ووایاست چې څرنګه په ژمي کې د ګلخونې د منځ هوا ګرمه پاتې کیږي؟ لکه څرنګه مې چې مخکې هم وویل، معمولا ګلخونې له ښیښې او پلاستیک څخه جوړې شوي دي. دغه مواد د دې لامل کیږي چې د لمر وړانګې په اسانۍ سره ګلخونې ته دننه شي او حرارتي انرژي یعنې تودوخه جذب. همدارنګه د کاربن ډای اکساید ګاز د دې لامل کیږي چې حرارتي انرژي په اسانۍ سره له ګلخونې څخه بهر نشي. په همدې ترتیب د شپې او ورځې په بهیر کې ګلخونه ګرمه پاتې کیږي او نباتات د ژمي د یخنۍ پر وړاندې ساتل کیږي. ډېره زیاته مننه د ګټورو او علمي معلوماتو لپاره مو. له تاسو هم ډېره زیاته مننه. معلم صاحب ریپورټ مخ په ګډه ولید. په ریپورټ کې څانګپوه وویل چې د کاربن ډای اکساید ګاز د تودوخې د جذب لامل کیږي، همداسې ده؟ هو حسن جانه، هو. نو که چیرې په اټموسفیر کې د کاربن کچه لوړه شي ډېره تودوخه جذبېږي چې له امله یې ګلوبل وارمنګ رامنځته کیږي، یعنې ځمکه ګرمېږي چې خطرناکه ده. همداسې ده بکداش جانه، که چیرې په چاپېریال کې د کاربن ډای اکساید کچه لوړه شي ګلخانه‌ایي ګازونه ډېریږي او ګلخانه‌ایي اغیز یا ګرین هاوس افیکټ رامنځته کوي. نو که چیرې کاربن او د کاربن دوران سم مدیریت نشي، کېدای شي زموږ په زیان تمام شي؟ هو زلمی جانه، لکه څنګه چې مې اول تاسو ته وویل کاربن په کومه کچه چې ګټور دی کېدای شي مضر هم وي. البته موږ باید ډېر پام وکړو چې د کاربن دوران په تعادل کې وساتو. مننه معلم صاحب، ډېر په زړه پورې معلومات وو. هیله کوم که تاسو کومه ستونزه لرئ کولی شئ چې ویې پوښتئ. پوښتنه نه لرو.
خیر قدرمن لیدونکو په دې برخه کې بیا هم لنډه دمه اخلو. له دمې وروسته بیرته راګرځو، زموږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو او زده کوونکو د فعالیت او د تجربې برخه ده. په دې برخه کې موږ دوه ساده تجربې ترسره کوو. په دې هیله چې تاسو هم د تجربې تر پایه راسره اوسئ. البته لومړۍ تجربه زموږ د کاربن د دوران نمونه ده. راځئ چې دغه تجربه تر پایه ترسره کړو. زموږ سره اوسئ په دې هیله چې تاسو هم یو څه ترې زده کړئ. ښه نو زلمی جانه، ته به د دې تجربې د اړتیا وړ توکي یو ځلي راوپېژنې. سمه ده معلم صاحب. موږ د نن ورځې تجربې لپاره سرکه، لایټر، یو شیشه‌ایي لوښی، 3 شمعې او کلسیم کاربونیت ته اړتیا لرو. ښه نو زه اوس تاسو ته په لنډه توګه باندې لارښوونه کوم. ټول به زما خبرې تعقیبوئ. سمه ده؟ سمه ده معلم صاحب. موږ او تاسې په لوښي کې 3 شمعې ږدو او لګوو یې. بیا وروسته په لږه اندازه د تباشیر پوډر او کلسیم کاربونیت چې په خپل ترکیب کې کاربن لري اضافه کوو او بیا لږه سرکه ور اچوو او بیا یې پایلې ته په تمه کیږو چې څه پیښیږي. سمه ده معلم صاحب، زه به دا شمعې روښانه کړم که مې اجازه وي. او مهرباني بکتاش جانه. دغه د معلم صاحب روښانه شوې. ښه نو حسن جانه، ته به اوس یو څه اندازه کلسیم کاربونیت د دې شمعو په اطراف کې واچوئ. سمه ده معلم صاحب. ډېر ښه. اوس نو زلمی جانه، ته پکې یو لږ سرکه ور اضافه کړه. سمه ده معلم صاحب. آفرین. اوس هم منتظر کیږو تر څو چې د کاربن دای اکساید ګاز تشکیل شي. د کاربن ډای اکساید ګاز ولې تولیدېږي معلم صاحب؟ دلته چې کله د کلسیم کاربونیت او د سرکې ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کیږي نو د کاربن دای اکساید ګاز تشکیلیږي. دا چې اور د روښانه پاتې کېدو او سوځېدو لپاره اکسیجن ته اړتیا لري. کله چې د کاربن دای اکساید د مقدار په ډیریدو سره د اکسیجن کچه ټیټیږي، شمعې په تدریجي ډول لومړی کوچنۍ او بیا په ترتیب سره نورې شمعې ګلېږي. نو لنډه دا چې هر څومره اکسیجن ډیر وي همغونه اور ښه بلیږي او هر څومره چې کم وي همغومره اور کم بلیږي او زر ګل کیږي. هو زلمی جانه، لکه څنګه چې تاسو ولیدل کاربن دای اکساید بیرته اتموسفیر ته ازادیږي او په همدې توګه دوران کوي. ډېر جالبه وه معلم صاحب. او کیدای شي ووایي چې دویمه تجربه د څه په اړه ده؟ زموږ تاسو دویمه تجربه زموږ تاسو د تنفس په عملیه کې د کاربن دای اکساید ثابتول دي. کله چې موږ تاسو د تنفس عملیه سر ته رسوو، یوه اندازه کاربن دای اکساید زموږ د پوزې او خولې نه اتموسفیر یا هوا ته خارجیږي. نو اوس په دې تجربه کې ثابته کړو چې آیا زموږ تاسو د تنفس په عملیه کې کاربن دای اکساید خارجیږي او که نه. قدرمنو لیدونکو، دویمه تجربه هم زموږ سره وګورئ. ښه نو زده کوونکو، په دویمه تجربه باندې هم پیل کوو. لومړی به زموږ د دې تجربې کوم اړین وسایل توکي چې دي دا ډېر ساده دي او بکتاش جان به معرفي کړي چې لیدونکي هم پرې پوه شي. سمه ده معلم صاحب. معلم صاحب، په نننۍ تجربې کې موږ سره رابري پایپ، کلسیم هایدرو اکساید، ټیف او کوزې ته ورته بیکر دی.
ډېر ښه. نو زه تاسو ته په لنډو کې وایم چې تجربه څنګه ترسره کړئ. تجربه به تاسو 3 وړه ترسره کوئ، زه هم در سره مرسته کوم. سمه ده معلم صاحب. ښه نو لومړی به حسن جان په دې بیکر کې یو اندازه د کلسیم هایدروکساید محلول واچوي. ښه اوس څه وکړم معلم صاحب؟ اوس نو دا راته ووایئ چې په تاسو کې کوم یو ورزشکار او قوي دی تر څو چې نفس مو زر ونه سوځي. ولې معلم صاحب؟ اوس نو د دې پایپ یوه خوا په همدې بیکر کې دننه کوو او بله خوا یې تر هغې پف کوو تر څو چې د تجربې پایله ترلاسه کړو. سمه ده معلم صاحب. ښه زلمی جان او بکتاش جانه د پایپ یوه خوا په دغه محلول کې کیږدئ او له بلې خوا پکې پوکی وکړئ. وګورو چې څه کیږي. معلم صاحب د اوبو رنګ خو بدل شو. بس ته زلمی جانه نورې مه پف کوئ، زموږ تاسو د تجربې پایله ترلاسه شوه. تاسو پوهیږئ چې هغه روښانه اوبه ولې په داسې تیره او سپینې اوبو بدلې شوې؟ یعنې تاسو وایئ چې د کاربن د وجې دا روښانه اوبه سپینې شوې؟ هو زلمی جانه دا د هغه کاربن دای اکساید او د کلسیم هایدروکساید د تعامل نتیجه وه چې موږ تاسو ولیده چې هغه روښانه اوبه یې په دې سپین رنګ بدلې کړې. کومه تنفس چې موږ تاسو کوو په هغه کې کاربن دای اکساید دی چې په سترګو نه لیدل کېږي، مګر د کلسیم هایدروکساید سره یې تعامل وکړ او روښانه اوبه یې په داسې سپین رنګ باندې بدلې کړې. کومه سپین رنګ چې تاسو دلته په دې بیکر کې ګورئ د هغه کلسیم کاربونیت د ټوټو ښکارندویي کوي چې دلته په اوبو کې منحل دی. مننه معلم صاحب، ډېره ښه تجربه وه. ښه نو زده کوونکو په دې برخه کې کومه پوښتنه نه لرئ؟ نه معلم صاحب. ډېر ښه نو راځئ چې لاړ شو په ګډه د نن ورځې د زده کړې پایلې وګورو. تاسو سکرین ته متوجه شئ. د زده کړې پایلې زده کوونکو زده کړل چې هغه پروسه چې په ترڅ کې یې د کاربن اتومونه په عنصري او ترکیبي ډول د ځمکې په بېلابېلو برخو کې په دوران کې دي د کاربن دوران نومیږي. د کاربن اتومونه په 3 بڼو هوا یا اوبو ته بیرته ستنېږي: تنفس یا ریسپایریشن، احتراق یا کمبسشن او خرابیدل یا فرسایش. د احتراق د عملیې په پایله کې کاربن د کاربن ډای اکساید په بڼه بیرته اتموسفیر ته ستنېږي. سمندري موجودات په اوبو کې منحل کاربن ډای اکساید د خپل کلسیم کاربونیتي صدف د جوړولو لپاره کاروي. د ځمکې په اتموسفیر کې د کاربن ډای اکساید د شتون له امله د لمر وړانګې جذبېږي او د ځمکې د تودوخې د ساتنې لامل کیږي. ډېر ښه او دا هم د راتلونکي درس عنوان. راتلونکي درس د اوبو او نایتروجن دوران. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، تاسو هم په خپله زده کړو او درسونو کې هڅه وکړئ. په یاد ولرئ چې راتلونکې خپرونه زموږ وروستۍ خپرونه ده. ځینې مسایل او خبرې به په هغې خپرونه کې درته وکړم چې اوس یې درته نشم کولی او له تاسو ټولو مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره وئ. ښاد او ودان اوسئ.